نن انټرنیشنل د ښځو ورځ ده. نن خلک د ښځو مبارکي وایي، پوسټونه کوي، ګلان ورکوي او ښکلې جملې لیکي. خو اصلي پوښتنه دا ده، آیا ښځې ته په رښتیا هم حق ورکول شوی؟ ښځه یوازې یو نوم نه دی. ښځه مور ده چې نسلونه روزي. ښځه خور ده چې د ورور لپاره دعا کوي. ښځه لور ده چې د کور رڼا ده. او ښځه هغه انسانه ده چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي. خو بیا هم ولې ښځه له تعلیم څخه محرومه ده؟ ولې د هغې غږ ډېر وخت څوک نه اوري؟ ولې د هغې خوبونه ماتېږي؟ مخکې له دې چې پوره شي، په نړۍ کې ډېر خلک د ښځو د حقونو خبرې کوي. خو حقیقت دا دی چې لا هم ډېرې ښځې د خپل ژوند د پرېکړو حق نه لري. ډېرې نجونې غواړي سبق ووایي، ډاکټرې شي، خبریالې شي، استادانې شي. خو د دودونو، جګړو او بندیزونو له امله د هغوی لارې بندې شي. که یوه ټولنه غواړي پرمختګ وکړي، نو باید ښځې ته هم د ساه اخیستو ځای ورکړي. ځکه چې ښځه که لوستې وي، یو نسل لوستی کېږي. نن د ښځو ورځ ده، خو ښځې ته یوازې یوه ورځ مبارکي نه ده پکار. ښځې ته تعلیم پکار دی، درناوی پکار دی، ازادي پکار ده، د خپل ژوند د پرېکړو حق پکار دی. راځئ لږ فکر وکړو. که ښځه ونه خاندي، نو کور به څنګه وخاندي؟ که ښځه ونه لوستل شي، نو راتلونکی نسل به څنګه روښانه شي؟ نو زما دا پوښتنه بیا هم هماغه ده، ښځو ته به کله خپل حق ورکول کېږي؟